أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل مرګریو سره د نرمۍ دعوت ورکړي چې ته به د خپل مرګریو د پورا نرم شي. هر مسلمان ته دا پچار وي چې د بل مسلمان د پورا دا انتهایی نرم وي. نرمی الله پاک ته ډیره پسند و. عاجز سړی چې هغه کې نرمی ډیره وي. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. د صحابه او الله پاک او د مؤمنینو صفات دا بیانین چې دا به د کافرو په مقابله کې سخت وي. رحماء بینهم، خپل میانس کې به ډیر رحم یو بل دی پوره. او ګوره فرعون ته چې کله موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوا پیغمبرون دي غټ غټ دا ورستینو الله سوی ته فرمایي چې وقولا له قولا لینا. تاسو دواړه دته نرم خبره کوئ. انداز گفتگو دا مو نرم وي، دا مو سخت نه وي. حالانکه فرعون څومره بدبخت او سپیره انسانو د خدای دعوا کړې وه. هارون رشید بادشاه ډېر نیک او عقلمند بادشاه تېر شو. نو یو کس وي تر هغو څه خبره یې ته کوله خدای ملامت کوم او ډېر سخت سخت وي ته وغږېدم. نو ده ډېر خوش جواب ورکړه. ویې ته چې ګوره دومره سخت الفاظ ورته استعمال کړل ته به په موسی علیه السلام نه لوی نه وې او زه به په فرعون نه بدتر نه وم. فرعون ته چې الله موسی علیه السلام رستوي هغه ته یې چې قولا له قولا لینا، نرمه خبره ورته کوه او سره د دې نه چې زه مسلمان یم ته مسلمان یې ته مو ته دومره انتهایي الک الفاظ استعمالوي وغیره وغیره. نو دغې فایده دا چې د مخاطب په زړه کې د الله جل جلاله عزت پیدا کړي او محبت ته پیدا کړي. بهرحال د ځینو خلکو به الله جل جلاله مذمت بیان کړي. حکم کما انزلنا علی المقتسمین چې قرآن یې چې تقسیم کړو قرآن پرې به ټوکې کولې. د قرآن هم مختلف صورتونه دي. سوره عنکبوت ته پکې اوس عنکبوت ګڼې ته وی شي، سوره بقره ده پکې بقره غو ته وی شي، سوره نساء ده پکې نساء ښځې ته وی شي، سوره مائده ده پکې مائده دسترخوان ته وی شي، سوره انعام ده پکې انعام ځناورو ته وی شي. بیا به سره کښېنستل وي چې یاره مو ته د هغوی ډېر خوند درکوي مو به سوره بقره شي. بل به چې مو ته ښځې ډېر خوند درکوي مو به سوره نساء شي، ښځې والا صورت. بل ته یاره ته د سالک غوندې سړی یې تو ته د ګڼې والا صورت وي سوره عنکبوت ته دی تو. دا ټوکې به پرې کولې. نو یا د دغې نه یهود او نصارا مراد دي او دلته ذکر د قرآن ده. د قرآن نه سابقه کتب مراد دي، کتب منزله سماویه چې هغې کې یهود او نصاراو تقسیم کړو چې کوم آیتونه د خپل مطلب به وو دغه بیان به یې کوم دا به خلکو ته شیل چې کومو نه به د دوی څه مفاد نه روتل دا به یې د خلکو نه پټ کړل. دې کې به یې تحریفات وکړل او بیا به علیه الصلاة والسلام ته الله پاک د دې بیان وکړي چې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین.
چې د کوم میشن مې در کړه، دا پروګرام مې در کړه، دا کلاو بیان کا. بس دې نه پس ته بیا په ټوله پکې نشته ده. او هر چې څوک ټوکې در پرې کوي، ایزا او تکلیف ته رسوي، د هغې نه تو ته موږ کفي یو. د دغې نه بعد د کوم خفیه لمنځونه کېدل، خفیه عبادات کېدل، خفیه د الله تذکرې کېدلې، نو بس دا ختم شوې. نبي علیه الصلاة والسلام صفا غونډې منډې چک شو، اعلان یې وکړ دا او دا او دا. او دارنګه مسلمان هم یو انداز رسې په دې مشن زړور شول. بیا چا چې ټوکې کړي یا څوک و د هغې هلته کې بیان کوو. واخفض جناحک للمؤمنین، او ته نرم کا جناحک خپل وزر للمؤمنین دی پوره د مؤمنینو، یعنی دوی دی پوره نرم شه. وقل انی، او تیایا انی چې بشک سره انی بشک زه چې انا النذیر المبین، زه ډرونکی د عذاب نه المبین واضح. کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څرنګه چې موږ نزل کړو علی المقتسمین، په مقتسمینو باندې، په تقسیم کوونکو باندې. اکمو الذین جعلوا القرآن عضین، هغه کسان چې دوی ګرځولی القرآن د قرآن لره. نو اول تفسیر مطابق چې د سورتونه یې تقسیم کړي، بیا به قرآن مناو که د دغې لفظ عضین ټوکړې ټوکړې، یا کا یهودو نصاراو ته نسبت وکړو او کتب منزلاو نه مراد کو، بیا به د قرآن دا منع نه کړو. بیا به ویل چې الذین، هغه کسان چې دوی ګرځولی القرآن د خپل کتب منزلاو لره، چې کوم کتابونه په دوی نازل شوي وو، عضین ټوکړې ټوکړې. فوربک لنسألنهم اجمعین، پس قسم مې دی په رب د تو باندې، موږ به خامخا سوال د دوی نه کوو، اجمعین د دوی ټولو نه، اما کانو یعملون، د هغې اعمالو مطابق چې کوم عملونه دوی کول، چې ایمان دی اروړه او که نه دی وروړه. دارنګې پیغمبر ته خبره کړې وه، د هغې د څه جواب یې کړی، زندګي مې ډېر وه د دغې د څرنګې تېره کړې وه، زوني مې ډېر وه. لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلغه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين انفقه، وماذا عمل بما علم. چې د ابن آدم هر انسان، ابن آدم الفاظ حدیث کې راغلي دي چې یو قدم به هم دی د قیامت پر ورځ د خپل زوی نه اوچت نه کړي چې دغې څلورې خبرې الله ته جواب نه ویر کړه. عن عمري فيما ابلاه، عمر مې در کړی دا د په څه شي کې صرف کړی. وعن شبابه فيما افناه، زونی مې در کړی دا په څه شي کې د فني کړی وه. مال مې در کړی، مال دوې پوښتنې دي، یو خو دا من أين اکتسبه، ارګټله دی چېرته نو، حلال که حرام. اوس که حرام وي د هغې خو بیا نوره مخته کیسه نشته، عذاب ده. خو که حلال و په حلالې طریقې در ګټله، أين انفقه، خرج کړه دی چېرته. اسراف او تبذیر خو دې پکې نه وکړه. او د علم متعلق علم مې در کړم، په دغه علم د عمل څومره کړم، د دغې پوښتنه کېږي. دارنګې ان العهد کان عنه مسؤولا، وعده دې چا سره کړې دی به پوښتنه کېږي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا، غیږونه خدای ورکړي دي، سترګې الله ورکړي، زړه عقل دماغ الله ورکړي، د دغې ټولو به الله پوښتنه کوي چې د دغې د صحیح استعمال کړه او که نه دی وکړه. فاصدع بما تؤمر، پس ته کلاو بیان که هغه شی تؤمر چې تو ته امر په کولی شي. واعرض عن المشرکین، او ته اعراض وکړه، مخ اړوه د مشرکینو، یعنې هغې پروا مه کوه. انا کفیناک المستهزئین، بېشکه سره موږ تو دې پوره کفیو د مستهزئینو نه، د ټوکې مسخرې کوونکو نه. 5 کسانو دغه غټ، یو ولید بن مغیره، دارنګې عاص بن وائل، اسود بن مطلب، څلرم اسود ابن عبد یغوس، او 5م حارث بن قیس. یو وخت کې دوی دا د حج موقع نږدې وه، دغې ولید ابن مغیره دا لوی سردار و، نوره هم د عربو سردارونو تر جمع و. نو دوی ته وایي چې د یوې خبرې ته به داسې فکرمند شو، حج موقع راونه دو، لرې لرې نه به خلک درومي، او دا موږ ملګری چې د کوم خبره شروع کړې دو ځون ته لګیا د خلک اړوي. نو داسې نه چې ملګري نه جوړ کړي، د ده متعلق چې په یوه خبره باندې متفق شو چې خلکو کې په هغې کې بدنام کو، چې خلک یې توجه نه ورکوي،
او داسې نه چې یو یې واویتي دا داسې بل دا ویتي، نو بیا به د موږ د خبرې څوک اعتماد نه کوي بلکې د ده به پیروي کوي. نو کسانو ورته وایي چې ته څه یې؟ ده ورته وایي چې زه به دا تو سې رای کې غور فکر وکړ نو بیا زه رای ته پیش کړ. تو سې ویل چا ورته وایي چې کاهن به ورته وایي چې نه دا خبره بې بنیاده ده، ځکه چې دا او کاهن کې ډېر فرق ده، هر څوک یې پېژني کاهن دا نه ده. چا ورته وایي چې بیا به شاعر وایي چې دا شاعر ده، هغې وایي چې یاره دا هم هر څوک وایي سپین درویغ یې یو شعر دی دغې نه زده ده، شعرونه خو یې نه زده. چا ویته چې جادوګر به مشهور کړو، وی نه د جادوګر خبره هم ده ټوټ سره خو نه جادو سره یې داسې تعلق نشته. بیا ده ورته وویل چې دغه ټولې خبرې چې موږ کومې کوو نو هر څوک په دې باندې پوهېږي چې دا موږ سپین درویغ یو بې بنیاده خبرې کوو. خو البته کلام یې ډېر شیرین ده چې څوک هم د ده خبره وروي ډایرکټ په هغه باندې اثر کوي. نو بله خبره په ګوتر سینه د ادم متعلق په د جادوګرۍ خبره مشهوره کو چې دا جادوګر ده، ټوکې پرې کوو. د حج مو کار وغله، د هغې کسانو په حج کول مو مخکې دا عرض کړی چې نبي علیه الصلاة والسلام د حج د فرضیت نه مخکې 2 ورې حج کړی نو او حج خو د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه شروع، اگر چې طریقې د هر چا بدلې د علیه السلام د زمانې نه مخکې بربنډ طوافونه به یې کول. وما کان صلاتهم الا مکاء وتصدیه، دوی به د مسلمانو متعلق دا پروپیګنډې کولی چې دوی بیا دا کوي، دا خو موږ کوو، حجونې ته اوبه ورکوو، خانه کعبې خدمتونه کوو، دالته کې دا کوو دا کوو. الله ورته وایي چې ټول لمونځ څرنګې لمونځ ده مکاء وتصدیه، نو دغه لوسونه او تاړي پکې پړکوي دا لمونځ ده، دا عبادت ده چې نورې پکې وایي تاړي پکې ټکوي بربنډ طوافونه کوئ وغیره وغیره. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د طواف په دوران کې دغه ولید بن مغیره مخزومي دا تېرېده جبریل امین د نبی علیه السلام سره ده. ویته چې دغې کس متعلق ته څه یې؟ علیه الصلاة والسلام چې ډېر انتهایي بد انسان ده. جبریل امین ویته چې بس اتو 4 وشوه، 4 دې پوره شوه، داسې اشاره یې ورته وکړه نو د پنډۍ طرف ته وخت پکې تیر شو. یو ورځ دغه عاص ابن وائل مخزومي په یو بل د دوی د قبیلې کاسو مخزومي هغې دغه غیشي میشي سره برابرول، نو په کومه تیلۍ کې چې د غیشي ایښي وو د هغې تیلۍ سره د ده کوم د پړکای چې دا سره شاخ شوی غیشي وزر پکې شاخ شوی سره د تکبر د وجې نه دا نه کول چې پلوس یې داسې بیل کړي وای نه، بلکې داسې پښه یې ورپورې ویلې چې دغه پړکي نه دغه تیلی لرې کړه. د ده په هغه پښه باندې د غیشي هغه وزر یو خرش وکړ چې په وایي که بس د هغې نه د ده پښه ډاډه شوله او د دغې نه دی مردود شو. دغه رنګې دویم آس ابن وائل سهمي دا هم په تېرېده، دا دواړه په دغه موقع کې جبریل امین د یو پوښتنه ونه کړې چې دا څرنګه ده، د متعلق دا ډېر بد انسان ده. د هغې دغه د پښې تالې ته داسې اشاره یې وکړه چې بس د دې چاره وشوه. نو دا د خپلې 2 بچوی سره داسې ورځ په چکر وتله او یوه زوی کې داسې رنجه پرته وه، ده په هغه رنجه باندې داسې پښه ولګوله، نو په دا رنجه کې دا محسوسه کړه چې غذا یې ده پکې یا څه بل زهري لشای ده چې ایزه وچی چله. کسانو چې پښه وکتله پښه بالکل صحیح سالم ما هېڅ پکې نه و، بس د اینه د ده چې هغه یو چرک ورته میلاو شو د پښه یې داسې ډاډه شوه لکه د اوښ مرکنډی چې کسې د هغې نه دا مردود شو. د بل اسود بن مطلب دا په تېرېده وی چې د دغې متعلق ته څه یې دا ډېر بد سړی ده. نو د ده سترګې ته یې داسې اشاره وکړه چې بس دې چاره وشوه، په سترګې ړوند شو او په دغې کیفیت کې مړ شو. د بل اسود چې د په پلور کې فرق ده، د دویم اسود ابن عبد یغوس وی دا څرنګې ده، وی دا خو د مود نیز وایه ده خو ډېر انتهایي بدترین انسان ده. وی چې څه د هم د باسې دین چار وشوه د هغې د خېټې طرف ته اشاره وکړه، نو بس سلسل باول چې د متیازې درېږي نو دا مسله یې ته ولګېدله د هغې نه دا مردود شو. او د حارث ابن قیس
د متعلق پوښتنه وکړه چې دا څرنګه دی دا ډېر بد سړی ده چونکې نبی علیه السلام به دغې ډېر تنګاو او دا ټوکې ټکارې پرې کولې انک فیناک المستهزئین الله پاک یې ذمه داري وخوستې چې د دغې نه بس موږ ته کفي یو جبریل یې لږله دغې ته د دی د پیزې ته اشاره وکړه نو د هغې بس پیزې بیماري شوله او پیزې جریان یې شروع شو دا پیپ وغیره دا شیونه یې درېدل نه د دغې نه دا الله مردود کړو په دغې کې دا وعده الله سره کړي انا کفیناک المستهزئین بشکه سره موږ ته کفي پیغمبره د مستهزئینو نه چې کوم ټوکې مسخرې کوي الذين يجعلون مع الله الها آخر هغه خلق چې دوی ګرځوي د الله پاک سره معبود بل فسوف يعلمون زر ده چې دوی ته پته ولګېږي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون تسلی ورکړي الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې د دوی کومې ګاډې وړي مشتپه ته په دې تنګېږي لیکن صبر وکړئ ولقد نعلم انك يضيق تحقیق سره مشته معلومه دی بشکه سره ته يضيق صدرك تنګېږي سینه دې تو بما پاغه خبرې پاغه ټوکې او تکذیب نسبت باندې یقول چې کوم دی فسبح بحمد ربک پس تسبیح بیان په حمد رب دې تو سره وکم من الساجدین او ترشد سجدې کوونکو نه ساجدین مراد المصلین المسکونکو نه المسکوا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین او ته عبادت کو د خپل رب تر دې پورې چې تو تروشي الیقین الموت مرګ د مرګ پورې به د الله جل جلاله عبادت کوي سوره